د کلمې طیبې ګټه چې شته لا اله الا الله محمد رسول الله ما ویل د دې دنیا ګټه چې شته د دې دنیا ګټه یې دا ده چې الله عز وجل تا غواړي د فاسقانو طاغیانو باغیانو ظالمانو د کفارو د ډلې سره وباسي یو پلار زوی ته وایي هلکه د خلکو سره مه ګرځه دا خلک پر سور برابر نه دي خپل زوی ته نصیحت کوي بچی د دې خلکو سره کار مه ولې څه پسې پلاره دا نااهله خلک دي دا بېکاره خلک دي دا پر سور برابر خلک نه دي دا خلک ما ته د شورېدلي خلک رامعلومېږي دغه د کلمې طیبې برکت دی چا چې کلمه ویل الله عز وجل بیا هغه د کافرانو د لۍ نه ویستي هغه یې د ظالمانو د لۍ نه ویستي هغه یې د فاسقانو د لۍ نه ویستي هغه یې د چا په لین کې هغه یې د هغه خلکو په لینو په کتار کې راویستي رضی الله عنهم ورضوا عنه چې الله عز وجل که دی نیک عمل وکړي د څه به راضي شي اخروي فایده یې څه شته اخروي فایده یې دا ده چې الله راضي کېږي نو عرض مې دا درته کوي عزیزانو په الهي اوامرو کې ګټې ګټې دي په الهي اوامرو کې ګټې ګټې دي په دین کې ګټه ګټه ده اور چې بل دي مشکلات چې راپېښ دي ما ورته دین ته نه یم که په دین کې پوره پوره داخل سه ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان الله عز وجل فرمایي اسلام ته پوره پوره داخل سئ د شیطان پر نقش قدم باندې مه ځئ د شیطان پر نقش قدم مه ځئ چې نیمچوکې اسلام کوي او